د سوات په بریکوټ د جګرام کې دغه کروندګر شپږ کاله وړاندې په ځنګلي خونانو کې پیوندکاري کړې وه. اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي. کروندګر وایي چې د سوات په غرونو کې په زرګونو ځنګلي خونان دي. په کار ده چې دا قلمیان شي نو ډېرو خلکو ته به پیدا ورسي. ډېر قیمتي دغه دی. ما خو تقریبا 100-200 بوټي لګولي او نور هم دا لګیا یم لګوم لکه. بریکوټ نجګرام کې دغه زلمي روزګار زمینداره نه ده. په خپل دفتر کې څو کاله وړاندې د زیتونو بوټي شوقیه لګولي ول. اوس ترې هر کال دومره زیتون ترلاسه کوي چې د خپل کور ضرورت ترې د تیلو او اچارو په شکل کې پوره کوي. که فرض وکړه دلته کې زمونږ سره چې دا څومره ځنګلي دي یا دا څومره دښتې دي په دې کې ډېر زیات وایلډ خونان ولاړ دي. په دې کې ګرافټینګ وشي د دې زمیندارو چې دی نو پراپر ټریننګ وشي دوله مراعات ورکړی شي نو دغه چې کوم دی نو دا به زمونږ د ملک په اکانمي باندې یو ډېر ښه اثر پرې باسي. مونږ له به پیور تیل میلاو شي د خوراک، مونږ له به اچار میلاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډېر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورټ کوو. د منګورې زراعتو تحقیقاتي مرکز ته ځایي کروندګر پخ شوي زیتون د اچار جوړولو او تیل ویستلو لپاره وړي. مرکز کې د زراعتو افسر وایي چې د ملکنډ ډیویژن په زیاتره غرونو کې د زیتون ونې لګېدی شي. اوس موږ زمیندار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آګاهي ولا ورکوو چې هغه په دې کې بهترین اقسام ولګوي پیوندکارۍ کې. موږ ورسره مرسته کوو. زموږ سره هم ښه قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیلو لپاره دي. په دې کې ټول نه ښه قسم چې دی د تیلو لپاره هغه د اربیکیو نه. نو موږ زمیندار لپاره دې مدر پلانټ زموږ سره شته. د هغې په باره کې ولهم قلمونه ورکولی شو، په قلمونو لګولو کې ورسره مدد کولی شو. د زراعتو پوهان وایي چې زیتون یو ډېر ګټور فصل دی او دې نه کروندګرو ته لویه مالي پیدا رسیدی شي. که چېرې کروندګر د زیتونو باغ لګولو نه وړاندې د زراعتو پوهانو په مشورو عمل وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.